خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنولیدونکو، د پاکستان په کوربهتوب د افغان سولې په اړه هغه ناسته چې نه افغان حکومت او نه هم طالبان پکې ګډون لري، خو سیاسي څیرې ورغلي او په دې ناسته کې ګډون کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اسلام آباد یو باثباته او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي او هیڅکله هم نه غواړي چې دلته د مداخلې او د عمق استراتیژیک په لټه کې اوسي. مهمه مسله ده، خو ښایي بیا هم د افغان څیرو، د افغان سیاسي څیرو او یا هم په ټوله کې د افغانانو د غولولو هڅه وسي. دا چې پاکستان ولې حاضر دی د دې ډول ناستې د کوربهتوب لپاره څخه او یا هم د سیمې بل هر هیواد ولې په داسې حساس وخت کې د افغان سولې د پروسې لپاره څخه ټټر ډبوي او حاضرېږي چې افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي. آیا د دوی مرسته ښایي ریښتینې اوسي که نه د خپلو اهدافو د پلي کېدل لپاره څخه هغه لړۍ اوسي چې بیا هم دلته د خپل ګټو د تضمین لپاره څخه هلې ځلې وکړي؟ دا او دې ته ورته نور مسایل به انشاءالله خبر او نظر کې له خپل درانه میلمه ښاغلي جمال ناصر اصولي صاحب سره بحث ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. اصولي صاحب ستړي مه شئ، راخیر اوسئ. لومړۍ پوښتنه به هم همدا اوسي، پاکستان ولې په داسې حساس وخت کې د داسې یو ناستې هڅه کوي چې نه افغان حکومت او نه بیا هم طرف د جګړې طالب پکې ګډون لري؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه پاکستان تل د افغانستان د جګړې یو مهم اړخ پاتې شوی دی. دوی د تل لپاره دا کوښښ کړی چې افغانستان ملي بنسټونه څنګه دی د خاورو سره ایرې کړي، نه په دې موضوع باندې ټول پوهېږي. یوه ډله ده چې هغوی د پاکستان لپاره جنګېږي او د افغانستان هماغه ملي او مهم بنسټونه د خاورو سره ایرې کوي لکه څنګه چې پخوا هم وکړه. دوی تل کوښښ کړی چې ترور وپالي. دوی تل کوښښ کړی چې هغه ترور یا تروریزم افغانستان ته راولېږدوي. د دې تروریزم د پټولو دپاره دوی د بېلابېلو لارو څخه کار اخیستی. یوه مهمه او ګټوره لار د پاکستان لپاره همدا ده، دوی تروریستان افغانستان ته رالیږي، دوی جګړه افغانستان ته رالیږي، دوی په مستقیم ډول د افغانستان په جګړه کې دخیل دي، خو د پردې دې خوا بیا نړۍ ته ښیي چې موږ دغه کار نه کوو، بلکې موږ د سولې پروسه کومه چې ده دغه پر مخ وړو او یا هم زموږ دپاره امن مهم دی. په اوس کې هم دوی د افغانستان سیاسیون پاکستان ته بلي، اسلام آباد ته یې بللي، هلته نړۍ ته ښیي چې موږ خو نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پروسه کې ګډون کوو او یا هم ملاتړ کوو، دغه د په مستقیم ډول اخته یو، کار کوو. زموږ سیاسیون ته څه پکار دي؟ دا ورغلي سیاسیون ډیری همغه سیاسیون دي چې دوه نیمې لسیزې مخکې پاکستان روزلي وو. دوی د افغانستان د بربادولو او د ړنګولو دپاره افغانستان ته رالیږلي وو. دوی په خپلو داخلي جنګونو کې ښکېل کړل، په دوی باندې خپل بنسټونه، مکتبونه، جوماتونه، مدرسې، ملي بنسټونه هر څه یې د خاورو سره خاورې کړل. بیا هم دوی همدغه خلک ورغلل او پاکستان ته تر څو چې وښیي چې موږ همغه غلامان یو، موږ همغه خلک یو چې پرون هم ستاسو دپاره تورې وهلې، پرون هم ستاسو دپاره خپل کابل ورانوو، نن بیا هم تاسو ته راغلي یو تر څو چې بیا هم لار راښیي چې څنګه وکولی شو افغانستان لاندې کړو. که نه نو هغه سیاسیون چې تر پرونه یې نارې وهلې، یعنې د جهاد د دورې نه رادې خوا کوم چې دوی په ولایاتو کې او په رهبریت کې دلته پاتې شول، ځانونه یې رهبریت ته ورسول، ځانونه یې په پیسو وپړسول، شعار یې همدا و چې پاکستان زموږ دښمن دی. مګر نن دوی ورځي هماغه پاکستان ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په مورد باندې غږیږي. خو ښایي دوی د سیاست له هغه تعریف څخه ګټه پورته کړې اوسي یا پورته کړي چې سیاست دایمي دښمن او دایمي دوست نه لري. نه، خبره دا نه ده. که چیرې د پاکستان په پالیسیو کې تغییر راغلی وای نو موږ به ویلي وو چې
سمه ده پاکستان ستا سره دوستي کوو خو په هغه اساس یې کوو چې زموږ ملي ګټې موږ ته هدایت راکوي. تر اوسه پاکستان په همغه خپلو شومو اهدافو اخته دی او پر مخ یې وړي د افغانستان پر وړاندې. نو څنګه زموږ سیاسیون خپل دریځ بدلوي ورته؟ وزیري صاحب فقط یو بله پوښتنه غواړم ډېره لنډه وکړم. پاکستان ته د دغو سیاسونو تګ او روسیې مسکو ته د دغو سیاسونو تګ که نه فقط یو څو څیرې پکې نشته، توپیر پکې څه ده؟ سره فرق لري ستاسو په ذهن کې یا نه؟ ګورئ روسیې ته تر پرونه یې د جهاد په نوم د شوروي اتحاد سره دوی ویشتل، تر پرونه یې د جهاد په نوم د افغانستان ټول پل او پلچک د جهاد په نوم وران کړل، تر پرونه یې د جهاد په نوم او د شوروي اتحاد سره د جهاد په نوم یې د افغانستان ملي اردو ړنګه کړه، ټانکونه یې په پاکستان ور خرڅ کړل، تیارې پاکستان ته ویې وړې، کاپاړې ایران ته ویې وړ. دوی ورغلل روسیې ته او روسیې ته یې وویل چې ګواکې هغه جهاد چې موږ کړی و هغه جهاد نه و، موږ بېهوده لګیا وو او که داسې نه وای نو هلته به نه تلای. تر پرونه یې ویل چې روسي ته لاس ورکړي نو ستا لاس د لنډولو ده او که کالي دې ور ولګېدل کالي به سوځي. ته خو ورغلې هلته هغه د روسۍ د دې دنیا د هورو سره په څنګ کې ناست وي، غومبر دې کوه د هغوی سره. نو پرون ماته د ولې د درواغو نارې وهلې چې دلته جهاد د خپل وطن خو دې وران کړو. نن ولې طالبه راته درواغ وایي چې دلته جهاد دی؟ لکه پرون چې هغې درواغ راته ویل نن ته درواغ راته وایي، او که درواغ نه وي نو ته په څه لګیا یې؟ ته خو همغه سړی ته همغه قمندان یې. شوروي اتحاد ته خو مه ورځه، روسیې ته خو مه ورځه او دا خو مه ورته وایه چې زما وطن دې ړنګ کړی دی او ما چې یو ځای در سره ړنګ کړ دا د ډېر ښه کړي. نو بالاخره دغه د افغاني ستونزمنه کشحله نو بیا پر کومې طریقې باندې بیا باید حل کړو؟ امریکا خو طالب وایي چې زما طرف ده او زه ورسره غږېږم، تر ډېره حده پورې افغان حکومت سره زه نه غږېږم، نه د زما امارت ړنګ کړی ده او نه هم زه یې جوګه ګڼم. بیا د روسیې په ګډون ګاونډیان او یا هم د سیمې هغه ستر هیوادونه چې رښتیا رول لوبولی شي، د نړۍ هغه ستر هیوادونه، بیا پر چا باندې باید په دې پروسه کې باید باور وشي؟ ګورئ که چیرې زموږ سیاسیونو او رهبرانو اصلا دا سیاسیونو رهبران نه دي، دا د ځان دپاره راوتلي دي او د خپلو ګټو څخه دفاع کوي. سیاسیون او رهبران یا په عموم کې رهبران هغه چاته ویل کېږي چې د ملي ګټو ساتندوی وي. دوی د ملي ګټو ساتندوی نه دي، حتی تر دې چې ځینې کړۍ هلته تللي دي د ډیورنډ د کرښې په مورد باندې د هغه ځایه په موږ غږ کوي چې ډیورنډ ومنئ او موږ منلی دی. یعنې دومره سپین سترګي او دومره منفور او دومره احمقانه چیغې د هغه ځایه د اسلام آباد نه په کابل باندې وایي چې ډیورنډ موږ منلی دی. لکه پدرام په خپل فیسبوک کې د اسلام آباد لیکلي دي ډیورنډ یوه منل شوې کرښه ده، د افغانستان حکومت دا باید ومني. ګوره اول تا ته پدرامه تا په کور کې خپله میرمن نه مني، تا په کور کې خپل بچیان نه پیژني، ستا کړه وړه ټولې نړۍ ته جوات دي. په کومه خوله ځان ته افغان نه وایې، دلته خراسانی ځان ته وایې. په کوم اساس باندې ته د پښتنو د زړه په منځ باندې تیره شوې کرښه رسمي بولې؟ چا دا حق درکړی تا ته؟ دولت نشته. که دولت وای دی باید رانیولی وای، د اسلام آباد نه هم دغسې لاس تړلی راوستی وای او دلته یې ځړولی وای. کیسه دا ده چې موږ تر اوسه هغه حکومت نه لرو، هغه امنیتي ارګانونه نه لرو چې د خپلو ملي ګټو څخه دفاع وکړي. دې مسایلو ته په کتو اوس بیا پوښتنه کوم چې پاکستان د رښتینې صلح د راوستلو لپاره څخه یا هم د دغه پروسې د ملاتړ او د حمایې لپاره څخه دا ناڅاپي پېښه په پاکستان کې جوړه کړې که نه د خپلو پټو موخو او اجنډاو د تطبیق لپاره څخه یوه مسله، او که نه دا چې د دغو سیاسونو تګ به هلته څومره مؤثر اوسي د صلح له پروسې سره په مرسته کې، او یا دا ده چې اکثره د ریاست جمهورۍ کاندیدان دي او د ریاست جمهورۍ د انتخاباتو لپاره څخه به سر له اوسه د هیوادونو په کچې باندې کمپاینونه کوي. اول خو زه باید ووایم دغه نمایندان چې په کابل کې او یا په نورو هیوادونو کې لکه مسکو او پاکستان
کوم ځای کې کوم غونډې چې جوړېږي د دوی دپاره ملي ګټې باید مهم وي. د دوی دپاره ملي ګټې مهم نه دي. دوی اوس څه کوي؟ یوازې د دې دپاره چې ځان ته یو څه کمپاین وکړي، دوی په هره ناوړه مسله کې لاس ږدي. لکه همدغه پاکستان د نړۍ ته جواب دی چې د افغانستان جګړه پر مخ وړي، د سیمې جګړه پر مخ وړي، ترور خوروي او نړۍ ورڅخه پزته راغلې ده. په کوم اساس تاسو اسلام آباد ته ورځئ؟ پاکستان ته ووایئ چې موږ ستا سره خبرې نه کوو، ته د طالبانو سره خبرې وکړه. اسلام آباده د طالبانو سره خبرې وکړه چې کوم تجهیزات، کوم ټریننګ سنټر، کومې اډې چې تا په پاکستان کې ورکړي دي، د پاکستان د کنټرول لاندې په خاوره کې تا ورکړي دي، هغه در بند کړه. زه تا سره څه ووایم پاکستانه؟ زه تا سره دا وایم که چیرې د افغانستان د سولې پروسه کې ته مثبت رول لوبوي، نو راشه همغه ټریننګ سنټر، همغه تجهیزات چې ته طالبانو ته او داعش ته ورکوي، هغه در بند کړه. بنان مسله د دې ده چې زموږ سیاسیون د کمپاین دپاره د خپلو شخصي او د ډلګیو د ګټو دپاره هره یوه کوي. د دې خلکو د مخنیوي دپاره څه پکار دي؟ هغه خلک پکار دي چې د دوی مخه ونیوی شي. په اوس کې دا حکومت هم نه دی، حکومت هم همدغه کوي، حکومت هم په همدې اخته دی، حکومت هم د ځان د کمپاین دپاره د هرې لارې کار اخلي. بنان دواړه لوري دی. په دې ملت ورحمیږي چې دا ملت یې د 40 کاله په اور کې وسوځو، نور د پې ورحمیږي او ودوایي چې همدغه بچیان چې قتلیږي او شهیدانیږي او مایوبیږي، کونډې رنډې او یتیمانې پاتې کیږي، په دوی باید ورحمیږي او دا فکر ورسره وي چې سبا په تام راځي. یو اړیکه لرو وسلي صاحب کې اجازه مو سیده به واورو، بیا به راګرځو انشاءالله. حاجي صاحب عزیز الله توتاخیل صاحب موږ سره په لیکه کې دا توتاخیل صاحب ستړي مه شئ، مهرباني. دغه مهرباني ډېرې ښې خبرې وکړې او دغه ډېر ښه تاریخ راغلی ده او دغه واقعیت ټول د وویلې د واقعیت خبرې کوي. دغه سړي نوم ما بیا راته موږ سره میلمه جمال خلک ته راځي چټیات یایي نه په پېژي دا پردی جنګ و، په موږ یې تپلی و، نه اسلام و نه کفر و. د بچې قرآن خواره چې راغلي وو دلته یې خپل وطن هغه د برلمان د معنی میسم په حمیدګل دغو نه خرڅ کړ. نور خلاصه کوي وطن یې په هغو خرڅ کړی و، دا په حمیدګل دغو په نصرالله بابر یې خرڅ کړی و. اوس هم لا منډې ورویي د نصرالله بابر نه د هغه نه نه کوي دغه دا د مکې فرانساره نه و چې دلته 80,000 نفر بېګناه خلک مړه کړي، هغو د سرور کړی و. اردو مکافره ده، ټانګ هم کافر ده، تیاره هم کافر ده، 600 تیارې 4,000 ټانګه یې زموږ واخېسته په حمیدګل دغو نه یې خرڅ کړه. دا نور تحلیلګر راځي، نه تاریخ ورته معلوم ده، نه وخت ورته معلوم ده او دا چې مې دا مکې فرانساره لا اوس هم دعوا کوي چې د ما د جهاد ټاټوبی دی، تا د جهاد ټاټوبی دی چې د خپل وطن رنګه دی، وطن دې په حمیدګل خرڅ کړ او ټول هغه دې وړه درایي دې وړه په هغو دې خرڅه کړه. ډېره زیاته مننه کوم توتاخیل صاحب، مننه کوم. زموږ سره نن په بحث کې جمال ناصر اصولي صاحب سیاسي شنونکی ګډون لري او د پاکستان په اړه پر هغو مسایلو بحث لرو چې پاکستان تل د تاریخ په اوږدو کې دوه ګونې لوبه کړې ده، یعنې د پردې تر شا هغه څه کوي چې تل د افغانانو بربادي، د افغان خاورې د لاندې کولو او دې ته ورته نورو مسایلو کوشش کړی ده. خو د پردې ظاهرا بیا هغه څه کوي چې نړۍ ته دا وروښيي چې دا لا زه یم چې افغانانو سره مرسته کوم او د افغانانو د باثباته کېدو لپاره څخه هلې ځلې کوم. په هر صورت بیا هم پر همدې مسلې باندې بحث وکړو چې په داسې اساس وخت کې دغه سفرونه څومره مهم دي او د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی شي. یوه بله اړیکه هم لرو، دا به واورو. حکمت الله ورور موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني حکمت الله صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوسني صاحب سلام، تاسو ته سلام. علیکم السلام. تاسو ټول وطنوالو ته سلام وړاندې کوم چې وخت مو ضایع نه شي. ولې د اوسني صاحب خبره تاسې خبرې ما تعقیب کړې وانهېدل او زه ټول وخت د خپل غم خبرې دایم د خپل مطبوعات نه اورم. نو زه اوسني صاحب ته تاسو دا وایم چې دغه نفر چې اوس تللي دي پاکستان ته د افغانستان پاسپورټ تللي او که په خپل سر تللي دي، که افغانستان پاسپورټ تللي دوی خو یو وخت ټول عمر
د افغانستان د خلکو څوک نه ده کړکېچ کړی وای خو وطن ته د ګټې راوړي مثال په توګه لکه حکمتیار صاحب لکه اتمار صاحب لکه دا نورو دا ټول هغه پخواني ځینې غړي دي چې وطن یې وران کدار بدل که وطن یې خرڅ کړل معلوم یې خرڅ کړل ټوپک یې خرڅ کړل توپین یې خرڅ کړل تیارې یې خرڅ کړل خاوره یې خرڅ کړله هر څه خلک یو انسان هغه هم تړی پاتران صاحب پاتران صاحب چې ځان افغان بولي کله خو رسالۍ بولي دی خو له افغانیت هم اوښتی دی خو له اسلامیت هم اوښتی دی په ټولو مریو کې په بداو کې اصل پدېږي او پاتران صاحب په عامو خلکو د ګې په نامه مشهوره ده چې دا نه پاتران ګې نو چې وخت یو ګې چې لاړ شي ډېره زیاته مننه کوم حکمت روح دا څه دا یوه خبره او پاتې جوړ کړه دا خو یو افغان نه مني یو د افغان بچی خو نه مني خو د جوړون د کرکه خو داخله افغانستان خاوره ده په کوم خلکو کوي چې دلم څه ولا دلم کیږي هغه وخت د کوم د دلم څه ولا کله او چې روانه ده چې ډېره زیاته مننه کوم حکمت مننه کوم یو د وقفي وخت د مننه کوم حکمت صاحب ان شاء الله چې وسلی صاحب تاسو پر نظر باندې خپل تبصره ولري او مشخصا هغه پوښتنه ته چې دغه سیاسون د افغان حکومت پر استازولۍ یا د افغانانو په استازولۍ تللی دي کنه د خپل شخصي ګټو لپاره څخه پر دې باندې هم خپل تبصره ولري یو پوښتنه چې ماته هم راولاړه ده هغه دا چې حکومت دا ناست نه د منلي یعنې تر ډېره حده پورې خپل استازي نه دي لیکلي خو د صلح عالي شورا بیا وایي چې دا ډول ناستې ډېرې ګټورې دي صلح عالي شورا له کوم ادرس نه دا خبرې کوي او په داسې حال کې چې د صلح عالي شورا رئیس هم په دې ناسته کې ګډون لري دا د صلح عالي شورا له ادرس نه ده که نه د یو حزب له ادرس نه او یا هم د یو انتخاباتي ټکټ له ادرس نه هغه پوښتنې دي چې انشاءالله وقفې وروسته به وسلي صاحب هم خپله تبصره پرې ولري ستاسو ملتیا غواړم بیا راګرځو